په 1903 کې کله چې د نړۍ لومړنۍ الوتکه هوا ته پورته شوه نو دا خبره د هیچا زړه ته نه لوېده، ځکه چې له دې ورځې وړاندې هوا ته د انسانانو پورته کېدل ناممکن او یا هم خیالي ګڼل کېدل. مګر اوس ساینسپوهانو داسې ثبوتونه پیدا کړي دي د کومو په لیدو چې دا معلومیږي چې د نړۍ لومړنۍ الوتکه رایټ برونو نه بلکې دغه کار په زرګونه کلونه وړاندې اوسیدونکو تمدنونو ترسره کړی. یو ځل بیا د انفارمیټیو پښتون چینل ویډیوګانو ته ښه راغلاست. لیدونکو د کولمبیا په دې برني ځنګل کې یوه لویه برخه داسې ده چیرته چې په یو وخت کې د انسانانو یو داسې تمدن موجود و چې د سرو زرو او مسو په یو ځای کولو سره یې له هغو څخه مختلف شیان په ډیر دقت او ښکلا سره جوړول او دغه تمدن نن موږ د کویمبایا په نوم سره پیژنو. له نن څخه زر کاله وړاندې د کوم طبیعي آفت له وجې دغه ټول تمدن له منځه لاړ، لیکن دغه خلکو تر خپل شا ډیر څه پرېښودل. په 1965 کې د لرغونپوهانو او پلټونکو یوې ډلې دلته کیندنې کولې چې دوی هلته یو ډیر لوی صندوق پیدا کړ په کوم کې چې له سرو زرو څخه جوړ شوي بېشمېره سامان موجود وو. دا د همغه اثارو یوه برخه وه چې د کویمبایا خلکو جوړول. له زیوراتو نیولې د سینګار تر سامانو پورې هیڅ شی داسې نه و چې په دې کې نه و موجود، لیکن یوازې یو شی داسې و چې د ټولو پام یې ځان ته اړولی و. په دې کې یو داسې اثر و د کوم شکل چې له ماډرن طیارې سره ډیر ورته و. زرګونه کلونه وړاندې په هغه دور کې هوایي جهاز شتون نه درلود. له همدې امله د دې په لیدو سره ټولو دا خیال درلود چې شاید دا د کومې الوتونکې حشرې او یا مرغۍ له سرو زرو څخه جوړ شوی ماډل وي، لیکن په دې ماډل کې یو څه حتمن و چې ټولې حیران او پریشان کړي وو. کله چې دا ماډل د لا ډېرې څېړنې لپاره طیارې پوهانو ته ولیږل شو نو بالاخره د دې اثر یوه برخه وڅېړل شوه. دا معلومه شوه چې د دې ماډل ډیزاین د مرغانو او الوتونکو حشراتو څخه ډیر مختلف دی، ځکه چې په نړۍ کې داسې هیڅ مرغه نشته د کوم لکۍ چې سیده ولاړه وي لکه څنګه چې په دې ماډل کې ښکاري. دغه لکۍ کوم ته چې په انجینیري ژبه کې رډر ویل کیږي دا د عصري الوتکو ډیره مهمه برخه ده کومه چې د الوتکې جهت کنټرولوي. له دې سره سره د ټولو مرغانو او حشراتو وزر د هغوی پر جسم د پاسه لګېدلی وي، په داسې حال کې چې د دې ماډل وزر د جسم له ښکتنۍ برخې سره وصل شوي او داسې یوازې په عصري الوتکو او فضایي بیړۍ کې لیدلی شئ. دغه وزرو ته په انجینیري ژبه کې ایلرنز ویل کیږي، د کومو دنده چې د الوتکې ښي او چپ لوري ته اړول دي. د رایټ برونو د لومړنۍ الوتکې څخه زر کاله وړاندې جوړ شوي دغه ماډل د نړۍ په سطحه څېړونکي او ماهرین بې ځوابه پرېښي وو، ځکه چې په دغه ماډل کې د ایلرنز او رډر سره سره د دې ډیزاین هم له ایروډاینامیکس سره ډیر ورته وو. د الوتنې په جریان کې له هوا څخه پیدا کېدونکی فشار د الوتکې لپاره ستونزه وي، نو له همدې امله هره الوتکه داسې ډیزاین شوي وي چې هغه د هوا په پرې کولو سره وړاندې لاړه شي او دغه ډیزاین ته ایروډاینامیکس فرینډلی ډیزاین ویل کیږي. یعنی کچېرې دا ماډل د لوبو د سامان په نیت جوړ شوی وي نو په دې کې ولې او څنګه دومره باریکو شیانو ته فکر کړی د کومو چې په هغه وخت کې نوم او نښان هم نه وو. آیا زر کاله وړاندې اوسیدونکی د کویمبایا تمدن په رښتیا سره هم د الوتکې په جوړولو بریالی شوی وو؟ په دومره باریکۍ سره جوړ شوی دا شکل آیا د هغوی د اصلي الوتکې ماډل وو؟ شاید د دې پوښتنې ځواب تاسې په دغه ویډیو کې لاسته راوړئ. د مصر د کایرو له ښار څخه 550 کیلومتره لرې د پخوانیو مصریانو یو عبادت ځای موجود دی کوم ته چې د سیټي معبد هم ویل کیږي او د ځای هم په خپل ځان کې بېشمېره رازونه پټ کړي دي. د مصر د نورو پخوانیو ځایونو په څېر د دې معبد په دیوالونو هم په باریکۍ سره د ډبرو په تراشلو سره پټ پیغامونه رسم شوي وو. دغه لیکنې ته هایروګلیفکس ویل کیږي چې د دې ځای د اوسیدونکو او د هغوی د بادشاه د مرګ او ژوند په اړه ډیر څه وایي. په دې معبد کې په 2000 کاله وړاندې جوړ شوو هایروګلیفکس کې ځینې داسې پټ پیغامونه لیکل شوي وو کوم چې شاید نن تر موږ پورې د رسیدلو لپاره پرېښودل شوي وي. مصر پوه ډاکټر روت هوور دلته د یوې څېړنې لپاره د دې هایروګلیفکس انځورونه اخیستل. په دغه وخت کې هغه تر خپلو پښو لاندې یو شی محسوس کړ. هغه ولیدل چې د هایروګلیفکس یوه کوچنۍ ټوټه ماته او د ده تر پښو لاندې شوي، لیکن هغه ته دا خبره هیڅ نه وه معلومه چې د ډبرې دا ټوټه په ساینسي نړۍ کې غوغا پېښولی شي. کله چې ډاکټر روت هوور د ډبرې هغه ټوټه واخیسته او بیرته یې د هایروګلیفکس په هغه برخه کې کېښوده نو هر څه روښانه شول. په دیوال باندې ځینې داسې شیان جوړ شوي وو کوم ته چې نن موږ ماډرن ټیکنالوژي وایو.
یوه عصري الوتکه د کومې چې په واضح ډول رډر هم ښکاري. د هلیکوپټر شکل کوم چې د نن ورځې له جنگي هلیکوپټر سره ورته دی. له دې سره یوه عصري کښتۍ او تر هغې لاندې د جوړ شوي سبمرین نقشه هم په صفا ډول ښکاري. د هایروګلیفکس دغه کوچنۍ ټوټې مصرپوهان، څیړونکي او ساینسپوهان حیران او پریشان پرېښي، ځکه هغه ټکنالوژي چې له جوړېدو څخه یې 200 کلونه هم نه دي وتلي، هغه 2000 کاله وړاندې پخوانیو مصریانو ته په دومره دقت سره څنګه معلومه وه. کیسه یوازې دلته نه ختمیږي. څیړونکي په دې باور دي چې په دغه شکلونو کې خو هلیکوپټر، بیړۍ، الوتکه او سبمرین په واضح ډول لیدل او پیژندل کېدای شي، لیکن د دې ترڅنګ جوړ شوي نور شیان آخر څه دي؟ آیا دا د راتلونکي وخت یوه داسې ټکنالوژي ده کومه چې تر اوسه موږ نه ده لیدلې؟ یا د سیټي په مابد کې دا پیدا شوی عملی ثبوت د دې خبرې نشانی ده چې له پخوانیو مصریانو سره دا هر څه موجود وو؟ د عصري ټکنالوژۍ خبره یوازې د سیټي تر مابده پورې محدوده نه ده. د مصر تر ټولو پخوانی اهرام کوم ته چې ډیجوزر هم ویل کیږي، د هغې ترڅنګ یو قبر دی چیرته چې لرغونپوهانو د پخوانیو مصریانو جوړ شوي ډیر شیان پیدا کړي دي. په دې شیانو کې 2000 کاله لرغوني د لرګي څخه ترش شوي یوه داسې نمونه هم وه د کومې شکل چې د یوې مرغۍ په څیر و. ماهرین په دې باور دي چې ظاهرا دا مډل د یوې مرغۍ په څیر ښکاري، لیکن کله چې پرې مفصله څېړنه وشوه نو له یوې وروسته بله عجوبه پیدا شوه. د دې ایروډاینامیکس ډیزاین او د وزرو د موقعیت په لیدو سره به دا خبره غلطه نه وي چې د دې زیات خصوصیات د نن سبا له عصري الوتکو سره ډیر ورته دي. د څیړونکو دا دعوو د رښتیا ثابتولو لپاره د عصري ټکنالوژۍ په مرسته د ښکارېدونکې مرغۍ په څیر نمونې هوا ته پورته کول ډیر ضرور وو. سایمنز اندرسن کوم چې د ایروډاینامیکس یو متخصص دی، هغه د دې مډل کټ مټ کپي تیاره کړه کومه چې له اصلي مډل څخه 15 ځله غټه وه. کله چې په لیب کې د دې مډل هوایي ټیسټ واخیستل شو نو د پایلې په لیدلو سایمن ډیر زیات حیران وو. مډل خو په پوره ډول ایروډاینامیکس وو، لیکن په دې کې یو ډیر مهم شی پاتې شوی وو. الوتکه د پورته کېدو او کیناستو لپاره لکۍ ته ضرورت لري او دا لکۍ په دې مډل کې نه وه موجوده. مګر د حیرانۍ خبره دا ده په کوم ځای باندې چې باید لکۍ موجوده وای، په هغه ځای کې د مډل یوه کوچنۍ ماته شوې برخه ښکاري. دا ماته شوې برخه د دې نشاني ده چې شاید د مډل جوړونکي په دې کې لکۍ لګولې وي، لیکن د کوم سبب له امله دا لکۍ اوس ماته شوې وي. سایمن هوایي مډل ته له خپل ځانه لکۍ وربسته کړه او یو ځل بیا یې هغه چالان کړه. دا ځل چې کومې پایلې راووتلې دا په رښتیا هم ډېرې حیرانوونکې وې. ماډل بالکل د اصلي الوتکې په څیر په هوا کې ګرځېدلو، کوم چې د دې خبرې ثبوت و چې 2000 کاله وړاندې جوړ شوی دا ماډل د الوتلو لپاره بالکل مناسب و. کچېرې پخوانیو مصریانو دومره مناسب ماډل جوړ کړی و نو آیا هغوی کله هم هوا ته پورته کړی و که نه؟ دا پوښتنه به هم ساینسپوهان داسې پتنګوي لکه څنګه چې په سیټي مابد کې جوړ شوي هایروګلیفکس او د کویمبایا تمدن د الوتکې ماډل چې ډیر سوالونه یې پیدا کړي. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.